أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یارم لخه تا ته موږ څو واره نور هم ویلي دي چې ته دلته مه راځه، ته دلته چیش له راځې یاره، موږ دا خپلې کیتیانې دي ستی د لاسه موږ ولاک په ژوند خوند اخیست. اوس نو دا نیولی مې لاسونه هم راته ماپید راته کوي و ماپ مې که ماپ مې که چیش دپاره دلته راځې، تی مشر یې ته ښه سړی دلته راځې، ولاړ شه خپل ملګري سره بوځه، یو شل شپې بعد راسه یا میاشت بعد راسه، خټکي به پاخوي، بیا به خدای کړو تا ته موږ خټکي در مات کړو. ته مشر سړی یې، په پښتو سړی یې، مشر یې. دلته د علاقې مشرانو موږ در دا ځای کړي، ته هم دلته راشه، ته موږ سره که په موږ کار مه لره، موږ غریبان خلک خپل کار ژوند مې په مخ اخیستی دي. یاره ولاړ شه، په سمه ولاړ شه، که په سمه نه ځې. دلته د مشران د لاسه موږ دلته 200 مړي سره کړي دي پر دا پیسو، پر دې به دا شنې کیتۍ، دا پنیریان، دا پجرزونه، ته دا بزګران ته وګوره چې خواران در په در دلته ولاړ دي، ته چیش کوې دلته راځې؟ یاره موږ ډېر په نس سره ماړه سولو چې ته هم راپسې رالې، چا خطا ایستی؟ الله پاک کومه ځای سره واستولس، ولاړ شي برته هغه خپل ملک له ولاړ شي یا خپل ځای له ولاړ شي. وروره موږ دوی ته مات یو، بلکل درته مات یو. بس په موږ مازې کار مه لرئ وروره، دلې راځئ دوزان وخورئ، دوزان ستۍ به الله وایي، کرغنې وخورئ، لوټې وخورئ، ډبرې وخورئ، دا په ټماټرو په پنیریو په هندوانو کار مه لرئ. د خدای بندګانو اوس موږ دوی ته وژاړو، څه چم په در وکړو؟ او په دوی موږ څه چم وکړو؟ دلته کرونا راته بلا سوې ده، دلته عمران خان راته بلا سوی دی، دلته موږ ګریډ بالا بلا سوي دي، بجلي نه راکوي، دلته وروره ریانې اخیستې. اوس موږ په دوی څه وکړو؟ اوازونه مې پرېوتو، رستونې مې پرېوت، ګه سره کار اوس نه کوي. اوس په دوی باندې موږ نارې دومره ښه ځواني دي، تر ته ګوره اوس مې لاسونه دی راته کوي ماپې. بیا هم زه ډېر مسلمان سړی یم، زه هم د کلي مشران څخه ښه مشر پاته سوی یم. زه به دې علاقه مو خپلو خلکو ته بویم، بیا به تا باندې کار نه لري آینده دپاره چې بیا رانه شي. ځه به ځان پورته کوه. اوس نو ته به ښه شوې، دا یوه پښه دې چیرې ده؟ دا یوه پښه دې اوس نو نشته، موږ اریانۍ اخیستې، اوس په تا څه چم وکړو؟ دا دی اوس مې نیولی دی، نو اریانۍ اخیستې، دومره ښه ځواني ده، لکه لوی غټ سړی، برېتور سړی، برېتور خلکه دا ډول کارونه کوي. اوس نو لاسونه او پښې ځله غورځوې. ځه خپله لاره دې ښه که بیا د آینده دپاره دلته لیدلی ولې هیله کوو دي لاسونه پورته پورته مه کړو، به بدماشي اوس هم ګوته وایه هیله دې کړو، سم ور لاس له وښوره لاسونه دا شیانه ماپې، بس د آینده دپاره بیا نه کوې. نور ته به هم سر خلاصوې چې وروره ولاړ شئ، ته د الله پاک عذاب یاست، چې الله پاک په کومو خزانو کې ته د رزق روزي درکړي، هغه ځای له ځئ. دلته بس مه راځئ، موږ ته طاقت والله که لرو، دلته اوبه نشته، دلته موږ وروره خوار وزار، دلته کرونا ده، دلته ایستنې حکومت راوړي دي وروره رالګوي. بس ځئ په مخه مې ښه شه، بیا چې دې ونه وینمه دلته به بیا نه راځې. ځه دا دې اوس دې هیله کومه، بس په مخه دې ښه.